نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. پر چا چې قضایي لمنځونه باندې دغه قضایي لمنځو راګرځول پر دغه سړي باندې واجب دي، بل چاره نه لري، خامخا به قضا راوړي. خو اوس دغه چې پر باندې د قضایي لمنځونه دغه انسانان دوه قسم دي. یو قسم هغه انسانان دي چې د خپل د قضایي لمنځونه په یاد دي، مثلا دی داسې په یاد وي پر ما زر لمنځونه باندې دي. په دې زر لمنځو کې بیا ور معلوم دي چې د سهار لمنځونه مې د مثال په تور 200 دي، او دا د ماخستن لمنځونه مې معنا 100 دي، او د ماپښین لمنځونه مې 300 دي. د دغه قسمت څخه د هر وخت د لمانځه چې عدد ور معلوم دي چې سره جمع کې ګرځي زر لمنځونه کېدل. نو دغه که هر څو ډیر هم وي چې دته چې عدد معلوم دي د هر وخت لمانځغه، نو دی به هغه ټول لکه خپل په وخت چې کاوه پر هغه رقم به کوي. مثلا د ماخستن مسجد د څه قضا سوی خو د فرض نیت ورته تړي، او در فرض ورسته په د اول 2 رکعاتو کې چې دی قرأت وای 2 رکعات ډک، په اخر 2 رکعاتو کې چې دی هغه تش دا قضایي لمنځوم دغه رقم کې اول 2 به ډک، اخر 2 به تش مازی بنیت قضایي ورته وکي. نو کېدای شي په دې خبره باندې پیدا یاس چې نه کم چاته خپل د قضایي لمنځو حساب رو معلوم دی، فرض کې لس منځ دي، شل دي، زر دي، لس زر دي، او هغه حساب دې سور معلوم دي چې دوغه نه د پلاني وخت کې دونه د پلاني دونه د پلاني، پر هغه دا عیني واجب د خامخا بل چاره نه لري. دغه لمنځو به د قضا راوړي، کې قضا را نه وړي چې مړ کیږي په هغه وخت کې به وصیت کوي چې پر ما دغه لمنځونه باندې دي، زما د مال د دریم څخه د دغه لمنځو فدیه ورلره ورکړي. دغه زموږ د مذهب حکم دی، د نور مجتهدین هم دغه مسلک دی. دلایل کې زنه فقط کوم درته بیانوم. او دی به قضا څنګه راوړي چې څنګه یې ادا کول، معنا ډک تش حتی د ماښام لمونځ دی قضا راوړي د 3 رکعات نیت به تړي چې 3 رکعات قضایي د ماښام دا نیت به دی تړي، او 2 رکعات ډک د اخري تش کوي تر راوړي د هغه رقم د 3 سره ډک دي. په اخري رکعات کې به دعای قنوت وایي، د هغه رقم لکه دی چې په وخت کې کوي چې نه قضا سوی خو 3 رکعات دي، چې قضا راوړي هم 3 رکعات دي. دا یو سړی سو. بل سړی بیا حق دی چې لمنځونه خو ځنې قضا سوي دي د شک وتلي، لیکن دته اندازه نه ده معلومه چې زما څه وسول منځ قضا سوي دي. په یاد کې دي چې دي چې لمنځونه خو مې قضا کړي دي، ولکه خبرې 500 به یې، زر به یې، 2000 به یې، څو به. نو دغه سړی چې دته د خپل قضایي لمنځو اندازه نه معلومیږي، کتاب وایي دغه سړی چې دی فکر ورته وي، په خپل هغه غالب ګمان دي عمل وکړي. برخو انسان ته دغه نه معلومیږي چې سوچ وکړي د ځان سره د خپل عمر حساب دوري برای غالب ګمان ده چې ارزما څه به یو لزر المنځ قضا سوي. ادا لزر کې دی بیا خپل غالب ګمان وکړي چې کوم منځونه ډیر دي، د ماخستان غیمانه 2000 سولا بل 200 هغه حساب دی ولیکي، داغه مطابق دی ورته وجوړیږي. د دغه منځو قضا به دی راګرځي چې څنګه یې ادا کول هغه سي قضا وکړي. نو ګوره دغه سړي د پاره هغه د ګمان معتبر دی چې د په ګمان کې څونه لمنځونه دي. کې چیر اکبر رای هغه ګمان یې امن وبرل، ولکه هیڅ اندازه معلومه ولیسم. انو بیا دې ورته وجوړیږي دغه لمنځونه د قضا راوړي چې یو وخت دی دغه قدر سوچ برل وسنه، ولکه شی را باندې دغه لمنځونه قضا راوړه، په زرو می قضا راوړه برای غاړي خلاصيږي. هغه اول قسم چې هغه ته حساب معلومه د لمنځو، و دې سړي ته حساب نه دی معلوم، د دې سړي اول حکم دا دی خپل غالب ګمان خپل فکر دی وزغلی چې یار پر ما بڅوي چې دی حساب خپل فکر معلوم کی غونه قدر دی بر قضا راوړي. او کې خپل په فکر هم نسو معلومه ولای، نو بار دی په خپل عمر کې چې مړکیږي درغه وخت دی قضا راوړي د جل منځو چې پر وخت دی متيقن سو چې بر یار وسنو پر مال منځ نه دی پاتې قضا سی هم و. نو بلا می غاړه وېستله د اخلاص خو یوې مسلې ته به پامې د دغه دواړو نه پر هغه دالي چې قضایي لمونځ چې پر تا یقیني باندې دی، کله چا په وصف راي چې معلومه ولای شي چې باید معلوم کې
مثلا پر تا زر د ماپښین منځونه باندې دي ته چې راوړې چې دغه پلانې میاشت دغه پلانې تاریخ دا میاشت د پلانې کال اوس د هغه لمونځ کوه بیا دغه کال دغه پلانې میاشت دغه پلانې تاریخ د هغه ماپښین لمونځ کوه نو دا رقم یې څوک سره برابرولای شي تکلیف زموږ په زمانه کې بیخي خلک نشي کولای نو د هغه دپاره کتاب اسانه طریقه دا راوړې ده چې دی به که د ماپښین لمونځ کوي چې نیت کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم 4 رکعته فرض قضایي د هغه اولنی ماپښین چې پر ما باندې هغه چې وکړي چې بیا بل نیت تړي د ماپښین د قضایي چې نیت کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم د هغه اولنی ماپښین چې ما پر زما باندې پاتې نو ولې خو چې هغه د مخه وځي پس هغه بل بر اول دی چې هغه دی وکړي بیا وروسته هغه بل اول دی نو د ماخستان غم دغه رقم دی چې نیت کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم 4 رکعته فرض دا هغه اولنی ماخستان چې زما پر زما باندې پاتې دا قضایي ما شام کې دا هغه رقم چې نیت کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم 3 رکعته فرض قضایي دا هغه اولنی ما شام چې زما پر زما باندې پاتې وترم دا هغه رقم چې نیت کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم 3 رکعته وتر قضایي د هغه اولنی ماخستان چې زما پر زما باندې پاتې اولنی دی ورسره یادې ته پای پورې چې د تر وځي دغه رقم د سارغم دغه رقم دی نو دغه د تعینولو هغه اسانه ترڅو دا دغه دوه نفرو دغه دوه قسمو دغه ترڅو د نیت دغه د قضا راوړلو او چاره نه ځنې لري خامخا به راوړي دریم سړی بیا دا رقم دی چې براوایي زما چې فکر زه ورته وایم زما لمونځونه ما نه دي قضا کړي هېڅ مې نه د حساب د لارې ورمعلومېږي چې لس راڅه قضا سوي وایي نه دي قضا سوي راڅه نه د هغه رقم ورمعلومېږي چې زما څه یو څو قضا سوي وایي چې زما علم په رسېدلی دی زما څه لمونځ نه دی قضا سوي زما علم خو دغه راته وایي مګر بیا هم زه غواړم چې احتیاطي د خپل عمر د لمونځو قضا راوړم چې دې ته نو قضای عمري وایي د هغه دپاره کتاب اسانه طریقه دغه راوړې ده چې دغه سړی چې د احتیاط کاره دی لمونځونه یې نه دي قضا کړي مګر پر هغه سربیره دی وایي زه خپل د لمونځو د ګرد عمر د لمونځو قضا راوړم نو هغه دپاره دغه دی چې د هر لمانځه سره دی د یو لمانځه قضا راوړي لیکن خو دغه د معلومه نه ده چې ما دا قضا کړي دغه چې د قضا راوړي خو دغه لمونځ احتمال لري که د څه یو لمونځ قضا سوی و د نو پیت په قضا کې درېږي که نو خو نه پر کې درېږي نو لهذا دغه قضایي چې دی د هغه نورو قضایي و څه فرق لري دغه خو ډک و تش و معنی اول دوه ډک و او وروسته که یو لکه د ماښام غې تش و او که داسې و چې دوه و اخواته لکه د ماخستن غې هغه دوه تش و دغه دریم سړی چې قضا راوړي د لمانځه رکعتونه ګرده ډک دي ولې خو د ده یقیني نه دي په یاد چې پر ما قضایي سته هېڅ مازې په زړه کې وسوسه ورګرځي چې که پر ما باندې قضایي بالفرض و یقین نه لري چې پر ما قضایي باندې دي نو د ده د لمونځو رکعتونه ګرده ډک دي اګر چې د قضایي په نیت کې نیت د دغې هم هغه رقم دی تعین خدای نشي ورکولی چې دا فلاني کال چې دغه سنه وه د هغه فلاني میاشت دا فلاني ماپښین نو دی به هم دغسې وایي چې نیت کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم 4 رکعته فرض د اولني ماپښین که چیرې بالفرض ما پر زما باندې پاته وه نو اخر دعا یې هم ډک دی ولې که ته اخر دعا دی ولې ډک کړي خو د ده کې دا احتمال څه چې د ده دغه لمونځ به ګرسره نفل کې ودرېږي پر ده به قضایي نه یې باندې هغه تېر دوه قسمه چې و هغو هغه تش کوله نه یې ډکوله ولې په هغوی کې خو د نفل وجه نه وه خو پر ده یقیني باندې وه پر دغه سړي خو یقیني نه دي باندې نو کېدای شي د ده دا لمونځ نفل سي نو چې نفل سي په نفل کې خو تش رکعت ګرسره نشته که فرض و او ده دا ډک کړي وه د فرضو که اخري دوه ډک تاوان نه کوي ګناه نه لري نه لمونځ فاسدي نو دا که پر ده بالفرض والتقدیر باندې وو خو په فرضو کې درېږي مازې اخر دوه رکعت یې ډک کړي نو څه دي چې کړي دي او که نفل و او ده تش کړي وه نو بیا خو غاړې بندې دي نو بیا خو قرات پکښې کې فرض دی د ولې نه دی ویلي نو دا به دی ډک کوي 4 سره رکعته که د ماښام غي هم به دغه 3 سره رکعته به دی ډک کوي نو یوه مسله بله پکښې کې راځي هغه دا د یو خدای رکعتونه ډک سوه د دې سړي ګرده بلا چې هر لمونځ دی کوي رکعتونه ګرده ډک د ماښام لمونځ به دی څنګه کوي نو د ماښام لمونځ که پر ده نه وباندې په نفلو کې درېږي 3 رکعته نفل په اسلام کې کله وه د ماښام او د وتر مسله چې د هغه ته به هم داسې وکړي نیت کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم فرض د اولني ماښام قضایي چې پر ما باندې پاتې دغه نیت چې ده وتاړه باره خو هغه دی پر 2 رکعته باندې دی کښېني
دریم رکعت چې وکړي پر هغه به هم کښېني تر اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې به تحیات ووایي، بېرته به ولاړ شي. څلورم رکعت به ورسره ملګری کړي، څلورم رکعت کې به تحیات تر پایه وایي، سلام به وګرځوي. ولې دا څلورم ورزموي؟ مال خو د ده یقیني نه دي په یاد چې پر ما د ماښام لمونځ باندې دی، مازې وسوسه ده نو شکه نه و پر باندې دی پر 3 رکعته سلام وګرځوي، نو په فرضو کې خو نه درېږي، ولې خو نه دي پر باندې، نو 3 رکعته نفل خو نشته، نو لحاظه به دی څلورم رکعت ورزموي، پر څلورم به سلام وګرځي چې فرض که پر باندې و، فرضو کې به ودرېږي، یو رکعت یې به لا بدی پروا نه لري. که نه و پر باندې په نفلو کې به ودرېږي، 4 رکعته نفل خو شته. که ته نو دا خو څنګه نفل شو چې پر 3 رکعت دی کښېنستلی دی او هم هغه ناسته چې ده هغه یې تاوان و ده ته نه کوي، پروا نه ورته لري، لمونځ یې بلکل صحیح شو، دغه 4 رکعته نفل به صحیح شي. وتر یم دغه رقم چې دی وایي چې نیت کوم د زړه د اخلاص لمونځ کوم 3 رکعته وتر واجب قضایي که زما پر ذمه باندې بل فرض پاته و، نو دغه نیت چې د وتړي وتر به هم دغسې پر 2 رکعته افلا تحیات وایي. 3 رکعت چې ولاړ شو 3 رکعت کې دعای قنوت وایي، پر 3 رکعت په وروسته په هغه کښېني، ناسته چې تر اشهد ان محمدا عبده ورسوله پورې ورسول، بېرته به ولاړ شي، 4 رکعت به وکړي. د 4 رکعت په پای کې به بیا د سلام وګرځوي. نو ګوره دغه وتر هم که چیرې پر ده واقعي هلته باندې وه، د ده خو مازې وسوسه وه، په هغې کې درېږي، یو رکعت یې بالا دی، پروا نه لري. او که پر باندې نه وه نو 3 رکعته نفل خو نسته، دغه 4 رکعته شو، دا پر 3 رکعته چې دی کښېنستلی دي دغه ناسته یې تاوان نه ورته کوي او سجده سهو هم نه غواړي. که دا د ماښام په لمانځه کې دی 4 رکعت ورزم کړي، که دا د وتر په لمانځه کې دی 4 رکعت ورزم کړي، د هغه ناستې په خاطر چې دی پر 3 رکعت کښېنستلی د سجده سهو نه غواړي. سجده سهو خو چې په سهو سړي یو کار کړي راځي، نو دا خو د په سهو نه دی کړي، په قصد سره دغه رقم وکړي. کېدای شي دا زما په خبره باندې پوهېدلي یاست. نو دغه قضایي لمونځونه چې څوک کوي دغه 3 قسمه انسانان سوله، د هر یوه جلا جلا بیان ما درته وکړي. دغه د قضایي عمرې طرز دغه دی چې څوک زه د ګرد عمر لمونځونه قضا راوړم چې د هر لمانځه سره د یو لمونځ قضا راوړي تر مرګه پورې. دلته یو بله خبره څوک کوي، هغه دا ده چې عمرې قضا ګرسره نشته. وروره دا د ملایانو بابولالې دي، دا په دین کې ګرسره هېڅ اصل نه لري. دغه سوال چې دی کوي دا غلط دی، خطا وتلی دی. هغه دا دی علما وایي قضای عمرې نشته، هغه د قضای عمرې څه دغه طرز نه دی مراد چې دا ما ووایه، هغه دغه دی د وعظ ملایان چې وعظ کوي، هغه عوامو ته په ذهن کې ورکړې ده. وایي د روژې چې اخرنۍ جمعه راشي، په هغه جمعه چې ته 5 لمونځه قضا را وګرځې، ستا د ګرد عمر د قضایي لمونځو غاړه په ووتله. قضایي عمرې دی هغه د روژې د اخرنۍ جمعې هغه 5 لمونځو ته چې څوک وایي، هغه اصل په اسلام کې نه لري. هغه د واعظي ملایانو کار دی، په ناپوهي کې خلکو ته ویلی دي، نو هغه اصل اساس نه لري. دغه مسلې چې ما بیان کړلې دا اوس د دې حواله دا ده د چا او چا دپاره کې پکاري. تحتوي د مراقي الفلاح شده په 250 صفحه کې ذکر کړي، او د تقي عثماني صاحب فقهي مقالات د یو کتاب دی چې هغه 6 جلده دی غالبا، په دا 4 جلد کې د 25 صفحې څه ونسه تر 28 صفحې پورې خورا په تفصیل پر غږېدلی دی. اگر چې دا کتاب په اردو دی، نو دغه چې د هر لمانځه سره یو لمونځ راګرځي در پایه پورې برابر ستا د عمر د لمونځو قضا را وګرځېږي، هغه هم دغسې بنابر احتمال چې واقع قضا سوي وه، دغه ستا په شریعت کې دا به خلک کوي خامخا احتیاطاً یې وکړي. او هغه چې پر باندې هغه 2 قسمه اول انسانان چې وه، هغه د خو احتیاطي نه ده، پر هغه خو فرض ده چې قضا بیا راګرځي، په توبه یې کار نه کړي چې یوازې توبه وکړه بالا هغه معاف کړي. توبه خو چې کاږي هم به دا قضا راوړي، توبه به پر دغه کاږي چې الله پاک مې په نیسه چې تا ولې قضا کول، ما ته عذاب مه راکوه، پور خو در باندې دی، د پور قضا به خامخا راوړي. الله تعالی دې د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.